عزتمند مسلمانانو ورونو بهترین خزه کومه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مجلس کې د صحابه کرامو نه تفوس وکړو چې ما ته دا خبر راکړه چې په زنانو کې بهترین زنانه کومه ده. په دغه وخت کې علي رضی الله عنه خپل کور ته لاړو او د خپل خزه فاطمه رضی الله عنها ته تفوس وکړو. نو فاطمه رضی الله عنها ورته جواب ورکړو چې د دنیا بهترین زنانه هغه ده چې نه هغه محرم سړی ته ګوري او نه محرم سړی هغه ویني. علماء د بهترین او صالح خزه سلور صفات خودري دي چې دا سلور صفات په زنانه کې موجود وي نو د بس دا صالح او دا خزه ده. اول نمبر صفت دا ده چې داغه په مخ باندې به حیا وي. د انسان په وجود باندې حیا بنیادی حیثیت لري ځکه چې کله په مخ باندې حیا وي نو بیا زړه هم د حیا نه ډک وي. مشهور متل دی چې مخ د انسان د زړه آینه ده. او دویم نمبر صفت بداوي چې هغه به بد زبان نه وي، یعنی جبه نه به همیشه خیسته الفاظ روزي دا سنه چې همیشه خاوند ته څنګه سپور وایي یا بچو ته کنځلې کوي او خیره ورته کوي نه، بلکې دا صفات به پکې نه وي بلکې بهترین صفات والا به وي. خ الفاظ به همیشه د خپل خلینو راوباسي. او دریم نمبر صفت بداوي دا غي په ځړ کې بنای کیوي. کچرته زنانه نیک سیرت وي نو هغه بیا د دنیا بهترین متاع دی. لکه رسول الله مبارک فرمایي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. دنیا یو متاع یعنی د فائدې سیز دی او د ټول قیمتي متاع نیک او صالحه خزه ده. او څلورم صفت علماء دا خود لیدي چې د هغې لاسونه به په کار کې مصروف وي او د ښایسته زندګي د تیرولو دپاره دا خبره ضروري ده چې همیشه به د معافۍ نه کار اخلي. فافهام او تفهیم سره د مسله حل کړي. دا څنګه چې خاوند ورته یو خبره کوي او هغه چې کوم دی په سر باندې خېږي نه، خاوند چې ورته سوای بس په سرو سترګو باندې هغه خبره مني، خاوند ته جوابونه نه ورکوي. نو علماء دا څلور صفات ښودلي دي. الله جل شانه دې داسې صفات په هر زنانه کې پیدا کړي او الله جل شانه دې زمون په زنانو باندې د حیا او د عزت صادره رواج شي. وما علينا